منډامس څه شی دی؟ منډامس دعوا څه ده او یا آیا د ویزې او ایساوي ځنډېدلی کیس چټکولی شي؟ د امریکا د ویزې او ګرین کارت د ځنډ حل د منډامس دعوا وپېژنئ. ستاسو د ایساوي ویزې کیس ځنډېدلی د منډامس دعوا څنګه مرسته کولی شي تاسو سره؟ که ستاسو د امریکا د ویزې ګرین کارت ایساوي پناه غوښتونکي یا بل کډوالي کیس له اوږدې مودې راهیسې بې پرېکړې پاتې وي ښایي منډامس نوم مو اورېدلی وي. منډامس څه دی؟ راځه دا درته تشریح کړم. منډامس یو قانوني دعوه ده چې په فدرالي محکمه کې ثبتیږي. د دې دعوې له لارې له اړوندې دولتي ادارې غوښتنه کیږي چې خپل قانوني مسؤلیت ترسره کړي او د غوښتونکو د کیس په اړه پریکړه وکړي. مهمه یادونه پکې دی چې څه باید تاسو کې منډامس د ویزې ګرین کارت یا ایساوي سپیشل امیګریشن ویزا د منظوري ضمانت نه کوي. دا دعوه یوازې اداره اړ باسي چې که ستاسو کیس په غیر عادي او غیر منطقي ډول ځنډېدلی وي نو د هغې په اړه اقدام او پریکړه وکړي. د منډامس دعوې لپاره معمولا دا شرطونه مهم دي. کوم شرطونه دي؟ په لاندې ډول دي. تاسو د قانون له مخکې د اقدام حق ولرئ. د دولتي ادارو قانونا د اقدام مسؤلیت ولري. بله اغیزمنه قانوني لاره موجوده نه وي مخکې مو ټولې عادي ادارې لارې او تعقیبونه ترسره کړی اوسي. دغه شرطونه دي: که ستاسو د کډوالۍ کیس له ډېر وخت راهیسې بې ځوابه پاتې وي د منډامس دعوا ممکن یو قانوني انتخاب وي. د خپل وضعیت د ارزونې لپاره له یوې تجربه لرونکو د کډوالي وکیل سره مشوره وکړئ. یادونه: دا معلومات یوازې د عامه پوهاوی لپاره دی او قانوني مشوره نه ګڼل کیږي. که چېرته تاسو کډوالۍ کیس لرئ تاسو کولی شئ چې د مهاجرتي وکیلانو سره وګورئ. د منډامس سره د منډامس دعوې په اړه تاسو هم کولی شئ چې د مهاجرتي یو متخصص وکیل چې پرمختللی وکیل اوسي هغې سره مشوره وکړئ. که چېرته ستاسو کیسونه د ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی اوسي یعنې که چېرته ستاسو کیل 1 کال دی 2 کال دی 2.5 کاله دی تر اوسه پورې هېڅ ځواب تاسو ته نه راځي په هغه صورت کې تاسو د منډامس څخه استفاده کولی شئ. نو ما درته تشریح کړه چې دا څه شی دی په کوم اساس باندې تاسو کولی شئ چې دغه وکړئ او کوم دغه لري مسؤلیتونه لري کوم ځانګړتیاوې لري چې هغه باید تاسو مخکې د مخکې نه تاسو پوره کړی اوسي بعد د هغې نه دا قانون تاسو کولی شئ چې مخکې کړئ. دا څوک کولی شي؟ دا هغه څوک کولی شي چې با تجربه وکیل اوسي او په قانون پوه اوسي خصوصا د مهاجرت په برخه کې. نو هر هغه څوک هر هغه دوستان مو فامیلونه مو کیسونه ډېر ځنډېدلی دي 2 کاله 1.5 کال هغه خپل د مودې نه ډېر ځنډېدلی اوسي په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې خپل وکیل سره کښېنئ او دغې په اړه ورته ووایئ چې زه الیجبل کېږم چې دغې دعوې په اړه زه دعوه وکړم او که نه آیا زه کولی شم چې دغه USCIS اړ باسم چې زما کیس وڅېړي چې مثال څه شی دی آیا ما ته ها ځواب راکړي که نه ځواب راکړي. دغه قانون ما درته در وپېژنه نور تاسو کولی شئ چې خپل وکیلانو سره مشوره وکړئ. بیا هم په خدای مو سپارم دغه ویډیو ډېره مهمه او ضروري ویډیو ده. کولی شئ چې د نورو دوستانو سره او واتساپ ګروپونو کې دا ضرور شریک کړئ چې دا ډېر یو مهم دی اکثرا هغه خلکو دپاره چې د هغې کیسونه ځنډېدلي حالات لري. السلام علیکم.